السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ تکړه لوبغاړی شاپور زدران وفات شو. د یوې سختې ناروغۍ په پایله کې خپل ژوند له لاسه ورکړ او ما ته دې سره د هندوستان د یو اداکار چې لا څو کاله مخکې مړ شوی و عرفان خان د هغه یو خط رایاد شو چې هغه د خپل ژوند د ختمېدلو نه یو څو ورځې مخکې لیکلی و. زه غواړم چې خط تاسو سره شریک کړم او په دې کې ډېر څه پراته دي چې موږ تاسې پرې سوچ وکړو. هغه لیکي د تیرو 15 ورځو راهیسې زما ژوند د یوې عجیبې کیسې بڼه خپله کړې ده. ما هېڅکله فکر نه کوه چې د عجیبو او نادره کیسو په لټه کې به زه خپله د یوې نادرې ناروغۍ په منګولو کې راګیر شم. څه موده مخکې راته معلومه شوه چې زه د نیرو انډوکراین سرطان مرض لرم. دا په سرطانونو کې یو داسې سرطان وي چې ډېر کم خلک په دې ناروغۍ کې اخته دي یا د نشت برابر دي. کله چې ناروغان کم وي نو پر دې ناروغۍ هغومره څېړنې هم نه وي شوي او ډاکټران هم د نورو ناروغیو په پرتله د دې په اړه ډېر لږ معلومات لري. دا هم معلومه نه ده چې د دې درملنه به بریالی شي او که نه. او زه یوازې د درملو او د تجربو د یوې لوبې برخه ګرځېدلی یم. دا زما لوبه نه وه وروره. زه خو په یو تیز اورګاډي کې سپور وم. ما خوبونه لرل، کارونه مې درلودل چې باید ترسره کړم، هیلې او موخې مې لرلې، ارمانونه مې لرل او زه د هماغو په منځ کې روان وم. په ناڅاپه ټیکټ پلورونکی راځي زما پر اوږه لاس ږدي چې شاته ګورم. هغه راته وایي ستا سټاپ راورسېد او دلته ښکته شه. زه ورخطا شوم او ورته وایم نه وروره زما منزل لا ډېر لرې دی. هغه بیا په ارامه لهجه وایي چې نه همدا دی، همدا ستا سټاپ دی، کله کله همداسې کېږي. همدې ناڅاپي حالت ما ته دا راوښوده چې موږ ټول د سمندر په بې رحمه څپو کې د یو وړوکي لرګي د ټوټې په شان یو. د بې یقینۍ د هرې سترې څپې پر وړاندې موږ یوازې دومره توان لرو چې خپل کوچنی وجود وساتو، نه تر دې کم او نه تر دې زیات. شاوخوا هر څه اوبه دي، بې رحمې اوبه، او موږ د وخت د څپو په منځ کې لامبو وهو، نه پوهېږو چې برخلیک به مو څه وي. کله چې په دې مصیبت کې راګیر شوم یوه ورځ وېرېدلی روغتون ته روان وم. خپل زوی ته مې په نیمه خوله وویل زه اوس له ځانه څخه هېڅ نه غواړم، یوازې دومره غواړم چې دا کړاو داسې تېر نه کړم لکه اوس چې تېروم. زه خپل سکون او ډاډ بېرته غواړم. دا ویره، دا اندېښنې چې زما پر اوږو ناستې دي غواړم لرې وغورځوم. نور نه غواړم چې په دې بېوسه حالت کې ژوند وکړم. همدا زما یوازینۍ هیله ده. بیا مې خپل درد ته پام شو. دومره موده مې یوازې درد زغملی و. د درد شدت مې احساسوه. هېڅ چا زما درد نشو کمولی، نه د چا خواخوږیو، نه د مینې خبرو او نه د ډاډ کومې جملې. هغه وخت داسې احساس کېده لکه ټوله نړۍ یوازې یو شی وي، درد، ډېر سخت درد. هغه درد چې د هر څه لوی وي. یوه ورځ چې ستړی، ناهیلې او بېوسه روغتون ته ننوتم، سترګې مې د روغتون مخې ته ولګېدې. هلته د لارډس کرکټ لوبغالی و، سټیډیم و، هماغه لارډس چې د ماشومتوب تر ټولو لوی ارمان مې و چې یو وخت یې ووینم. خو اوس د ناروغۍ په دې حالت کې ان د ویون ریچرز هغه لوی د خندا پوسټر هم ونه توانېد چې زما پام ځان ته راواړوي. داسې ښکارېده لکه نړۍ نوره زما لپاره هېڅ ارزښت ونه لري. په هماغه روغتون کې د کومه ځانګړی واډ هم و چې ناروغان پکې ساتل کېدل چې د ژوند او مرګ ترمنځ ځوړند و. یوه ورځ د خپلې کوټې په بالکون کې ولاړ وم. ناڅاپه یوه خبره زما ذهن ته راغله. د ژوند، د لوبې او د مرګ لوبې ترمنځ څه واټن دی؟ یوازې یو سړک. یوې غاړې ته روغتون و او بلې غاړې ته لوبغالی و او د دواړو ترمنځ یوه خبره مشترکه وه: بې یقیني. نه په لوبغالي کې څوک پوهېږي چې راتلونکی بال به څه پایله ولري او نه په روغتون کې څوک پوهېږي چې راتلونکي ساه به واخلي او که نه. ورو ورو مې د دې کائنات پراخوالي، ځواک او نظام درک کول پیل کړل. د ځان سره مې وویل ولې زما روغتون د لوبغالي مخې ته دی؟ ولې ما دا خبره دومره ژوره احساس کړه؟ هر څه له یو بل سره تړلي ښکاره شول. بیا وپوهېدم چې که په دې نړۍ کې یو څه یقیني وي هغه همدا بې یقیني ده. له بې یقینۍ پرته هېڅ هم یقیني نه وي. نو چې هر څوک د همدې بې یقینۍ په بهیر کې روان دي، زه څوک یم او زما بې یقیني څه ځانګړې ده؟ زه باید یوازې خپله پاتې انرژي وساتم او خپله برخه لوبه په ښه ډول ترسره کړم. همدا بس دی. له هماغه شېبې وروسته هر څه راته روښانه شول. وپوهېدم چې هر څه پایله چې راوځي باید ویې منم. که زما لپاره 8 میاشتې پاتې وي، که 2 میاشتې او که 2 کاله، هر څه د طوفاني صفو په لاس کې دي.
له هغې وروسته ټولې ویرې اندېښنې او تشویشونه ورو ورو له منځه ولاړل او ذهن مې تش شو. له هغې وروسته د خپل ټول ژوند په اوږدو کې مې هماغه وخت لومړي ځل درک کړه چې ازادي په رښتیا څه معنا لري. داسې احساس مې کاوه لکه یوه ستره بریا مې ترلاسه کړې وي، لکه د ژوند جادویي خوند مې چې د لومړي ځل لپاره څکلی وي او هغه خوند مې د وجود هر رګ ته رسېدلی وي. د دې ناروغۍ پر مهال خلکو زما لپاره دعاوې وکړې. هغو خلکو چې زه یې پیژنم او هغوی چې زه یې نه پیژنم، هغوی د نړۍ له بېلابېلو سیمو او وختونو څخه زما لپاره دعاوې کولې او ما ته داسې احساس وشو چې د هغوی ټولې دعاګانې سره یو ځای شوي او یو ستره ځواکمنه څپه یې جوړه کړې. هغه ځواک زما د ملا له تیر څخه تر وجوده خپور شو او زما په ذهن کې ریښې ونیولې. اوس هلته تل یو څه راټوکېږي، کله د هیلې یو کوچنی نیالګی، کله یوه پاڼه او کله یو نرم ډډ. زه ورته ګورم او خوشحالیږم د دومره ډېرو دعاو په برکت چې هر ګل پکې غوړېږي، هره نوې څانګه او هره نوې پاڼه چې راټوکېږي یوازې خوښي او خوږه حیرانتیا راکوي. په اخره کې بیا هم هغه کوچنی د لرګي ټوټه ولې کوښښ کوي چې د اوبو لوری او طرف بدل کړي. هغې ته پکار ده چې دا حقیقت ومني، موږ ټول د طبیعت په غېږ کې ناست یو او هغه موږ ته یوازې نرمې زانګوګانې راکوي، نه تر دې ډېر او نه تر دې کم. بس